سورۃ علق اول سورۃ ته او په دې کې ترغیب د قران ذکر کړي، عظمت د قران بیانې، او بیا ورپسې تسلی ذکر کړي پیغمبر ته، او منکرین او معرضین د قران زجر ذکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. قل ولا په امداد د نوم د رب خپل سره چې مخلوقات یې پیدا کړي دي. هر کار د الله په معاونت کېږي نو بسم ربک دا غنوم واخله چې بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من علق. پیدا کړی د انسان دا ویني جام شوی نه. قل ولا وربک الاکرم. او رب تعالی عزتمن کی دو دلې ذکر وي، یو عمل شو او بل داغي بدل شو چې تقول ولې نو الله بدل عزت درکې. الذي علم بالقلم. هغه ذات ته چې تعلیم یې ورکړي انسان لرا دو قسمه، کله په واسطه د قلم سره او کله بغیر د قلم نه. نور مخلوق بالقلم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر قلم. الله شان دی بس دغه سیم ورکول شي، اسباب چې بغیر د اسباب یې ورکول شي. تعلیم یې ورکړي په قلم سره مخلوقات ته. علم الانسان ما لم يعلم. او تعلیم یې ورکړي دی انسان ته بغیر د قلم نه چې دی په نه پوهیدو. مراد نبی علیہ السلام دواړه قسمه د الله شان تعلیم ورکول شي. نو دې کې دلیل د رسالت ته کنه کله چرې دا څنګه د انسان لیطغى. دا انسان ډیر سرکشي کوي. دلته وغدري خبرې دي، مرض او سبب او علاج. مرض دار چې سرکشي کوي نو، او سبب څه دی؟ الرا او استغنا. ځکه خپل ځان ولید چې مالدار یم، دا مرض په ځکه نو سرکشي شروع کړ. علاج څه دی؟ ان الى ربک الرجع. بشک ته توای چې په طرف درستا باندې تللی خدای سره ولې ملاقات دی، ولې سرکشي کوي؟ علاج نه کوي ځان دا علاج دی چې په قیامت یقینو کې د الله په ملاقات. ارایت الذی ایوینی تا غسړی ینها عبدا چې منکی بنده د الله اذا صلی کله چې هغه منځ کوي بیت الله کې چې منځ کو نه ابو جهل راغی منځ کې ټول ګډ وډ کړ. الله وی صدته وګوره وسه د سره ثبت کړی دي چې نه پرې دې مانځتا او ته د خبرې ددنه چې دې کې څومره د مخلوق خیر فائدہ خیرخواهی چې کوئی نو هغه انسان نه پرېږدي. هغه دا ده ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى. خبر را کما تا چې چردا زما بندا په هدایت باندې او خلق ته هم د دې هدایت وینا کوي. څومره دې خیر لټي مخلوق اترازي او دې باندې ته نه پرېږدي. او ته څنګه ته وایې کنه ته کې خیرخواهی شته، تاکي څه کمال او صفات شته ستانه خلق ته نفرسي. ارایتا خبر را کین کذب و تولا. کدا سره تکذیب کوي د حق او مخړی د حق نه دی په خپل داسې ښه. علم یعلم دې نه پوهیږي بین الله یرا چې یقینا الله دی ویني. کلا چرې داسې نه دی وتا نه پریدي دیو ز پریدما کچر دې من نشو دې خپل کار نه لنصفعن بالناسیه او بینی سم د سرکونډینا ټیکلې وته وي سرکونډې وته وي ناسیتن کاذبتن خاطئتن. دا سرکونډې د دروغجن او د ګناګار. ابو جهل علی کنه یا نور موداسه نبی علیہ السلام ته زور نه کولا چې زمونږ ورډیر خلق دی ته یوازې او مونږ ته زور نه راکې. فلیدعو نادیه. الله وی دې دراو بل یو خپل مجلس د څومره خلق دی. سند او زبانیه زب आवाज کوم غصخت ملائکه ته. کلا یقینا لا تطيعه. د خبرونه مانی خپل کار کوا خپل مقصد کوا. ستا مقصد څه دی؟ الله تزان نږدې کول او الله تزان پسند نږدې کیږي په سجده باندې. وسجد وقترب. الله تعالی کوا ځان نږدې کا
وسیله الله تصدا نیک عمل منز سجدہ رکوع سورہ قدر